د پښتنو په خاوره پیښور کې د بدکارۍ اړې او د هغې حقیقت داسې ویل کېږي چې هلته د بدکارۍ ځایونه دي خو دغه ځایونه چرته دي او څه حقیقت لري نن مو درته ټول معلومات راټول کړي دي چې تاسو د ثبوتونو سره وګورئ نو د دې ویډیو تر اخره موږ سره پاتې شئ. قدرمنو خبره د پیښور کوو یقینا ستاسو ذهن کې به دا خبره هم راغلی وي چې پیښور کې څنګه د بدکارۍ ځایونه دي او یا به تاسو له غوسه هم درغلي وي خو خبره به په حقیقت کوو. اول دا خبره ده چې د بدکارۍ د پلید عمل نن سبا هر ځای کې شروع دی او ډیر زیات عام شوی هم دی چې د دې یوه وجه بېدیني هم ده چې مسلمانان د دین نه لرې شوي دي. پولیس والا هم څو ځله داسې ګروپونه نیولي دي خو د دوی همدا بیان مخې ته راځي چې زموږ ډیره زیاته مجبوري ده او د مجبورۍ نه دا کار کوو. دې کې هیڅ شک نشته چې داسې خلک مجبوروي خو داسې کول هم نه وي پکار چې خپل بدن او وجود خرڅ کړي. بل اړخ زه هغه خلکو ته هم مخاطب یم چې ټوله ورځ داسې غلیظ کارونو پسې ګرځي چې بدکاري وکړي او د هغې په بدل کې پیسې ورکړي. کله مو دا سوچ کړی دی چې یو مجبورې ښځې له پیسې ورکوئ نو که هغه پیسې همداسې ورکوي او د هغې په سر د حیا لوپټه خوره کړئ نو څومره به ښه وي. اکثر خلک دا خبره کوي چې پښتنې ښځې بېلارې شوي پښتانه غلط کارونه کوي داسې کوي هغسې کوي. په یاد ولرئ چې کوم خلک یعنی سړي داسې ناروا عمل پسې ګرځي د هغوی د کور ښځې به هم داسې بېلارې کېږي. زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې که وکتل شي نن سبا هر ځای کې دا خراب عمل شروع دی خو د دې ځایونه هغه خلکو ته معلوم وي څوک چې د دې کار عادت وي او بدکاري کوي. خو کوم انسان چې نیک وي او دا کارونه نه خوښوي هغه هیڅکله هم په داسې کارونو او داسې خلکو نه پیښیږي. الله تعالی دې موږ تاسو د داسې خراب عملونو نه وساتي. امید لرم زما په ویډیو او پیغام به تاسو پوه شوي یئ. د خان کلیک چینل دا ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم د الله په امان.